که پوست نه ښکاره کېدی د وریځو او بریتو او دغه رقم د مچانو مرداري چې مچ مرداري کړي پر بدن وي، پر مخ یا پر بدن وي، د کیکو مرداري او نوکریزې پر لاس باندې پاته سوي وي یو څه، دا څنګه دي؟ د دې لرې کول فرض دی که نه؟ که د وریځو ویښتان پوست د ویښتانو نه ښکاره کېدی، مسله دا ده که د وریځو د ویښتانو پوست نه ښکاره کېدی، د بریتو د ویښتانو څخه پوست نه ښکاره کېدی، همدارنګه د مچ مرداري، د کیکې غول یا مرداري او نوکریزې چې پر لاس باندې د پرېمنځلو څخه وروسته یو څه پاته سوي دا پرتې وي، د دې ټولو څخه و پوست ته اوبه رسول فرض نه دی. همدارنګه غوړي، خیرې، خاورې، خټې د تکلیف د وجې څخه دا هم پروا نه لري چې لاسونه غواړي وي یا خیرن وي یا خاورې پر پرتې وي، خټې پر پرتې وي، دا هم پروا نه لري. رد محتار، کتاب الطهارت، مطلب فرائض وضو، اول جلد، 2 مخ، شلمه لیکه، مکتبه حقانیه، پېښور.